د سوداګرۍ وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او څو مرستندویه هیوادونو استازو ترمنځ د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه خبرې اترې وشوې. په دغه مراسمو کې د خصوصي سکتور استازو او د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و چې د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د غوره کړنلارو د پیژندلو، همدارنګه له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا، سوداګرو ته د کوچنیو پورونو د ورکولو په لارو چارو خبرې او بحثونه ترسره شول. 1000 شرکت صنعتی از وزارت صنعت و تجارت جواز جدید اخذ نموده است. نظر به اینکه قانون توزیع زمین و قانون پارک های صنعتی ما زیر کار است، بعضی از کسای از دوستایی که فابریکه ها داشتن الحمدلله دوباره توسعه بخشیدن و بعضی کسایی که زمین داشتن فابریکه ایجاد کردن، حتی زمین خریدن و فابریکه های جدید ایجاد کردن و دیگه کسایی که از پیش ما تقریبا در حدود 1000 شرکت 1000 فابریکه صنعتی جواز گرفتین، در حالت پروسس است. انشالله ما یقین دارم که در روزهای نزدیک قانون پارک های صنعتی توشیح شده از طرف جناب شیخ صاحب محترم. یه خوشخبری است که به سکتور خصوصی الحمدلله خوشخبری میدیم در آینده و انشالله توزیع زمین شروع میشه به امید پروردگار و کسایی که ما متقاضی داریم که در حدود 600 متقاضی است که میخواهند ایجاد فابریکه بکنند در زونهای مختلف، در هرات، در خوست، در ننگرهار مرکز و در تمام ولایت افغانستان الحمدلله زیر کار است و زیر پروسیجرها و برنامه هاست. از جامعه جهانی، از دوستای حرکت که درباره زیربناهای ها مشخص پروگرام بگیره. ما میخوایم که شرکت های کلان، چون ما نمیتونیم که به تنهایی 100 میلیون 200 میلیون دلار ما سرمایه گذاری میخوایم. ما میخوایم که شرکت های کلان با مشارکت عامه تجار ملی افغانستان باید اینجا دایر شود. په دغه مراسمو کې د هیواد په کچه د لویو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو، همدارنګه د سوداګرۍ په برخه کې د رامنځته شوو اسانتیاوو یادونه وشوه او له نړیوالو غوښتنه وشوه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ښه تعامل ولري.